ستا ورغون تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مکړې څومره ککرې درته لتنا ای ګران وطنا. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري تر دې مهاله 3953 سوالګر راټول شوي دي چې له جملې څخه یې 1233 مستحق 2609 حرفوي او 11 بیا بې سرپرسته ماشومان پیژندل شوي دي. د الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري راټولو شوو مستحقو سوالګرو ته د افغان سرې میاشتې ټولنې له لوري د نغدي پیسو د ویش لړۍ پیل شوې چې د مستحق سوالګر د کورنۍ هر غړي ته په میاشتني ډول 2000 افغانۍ ورکول کیږي. د یادولو وړ ده چې مستحقو سوالګرو ته به له دې وروسته د پیسو ترلاسه کولو په موخه د افغان سرې میاشتې ټولنې له لوري د عزیزي بانک اکاونټونه جوړیږي. یو نفر ته فی نفر ته 2000 روپۍ ورکو چې د هغې جملې نه د دې خاله فامیل چې ده 9 نفره ده چې 8000 روپۍ کیږي. دغه فامیلونو ته موږ جدي توصیه هم ده او دا خبره ورته کوو چې دا ځلې موږ دا پیسې ورته نغدي ورکړي فزیکي مو ورکړلې پیسې به د عزیز بانک اکاونټ نه اخلي بعد له دې نه. ستا ورغونې تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مکړې څومره ککرې درته لتنا ای ګران وطنا.